سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. پنځه دېرشم څپرکی په طبس کې دارالحیات ته ستنېدل. کله چې فرعون د افق په ښار کې له ما پوښتنه وکړه چې د څه لپاره طبس ته ځم، ومې ویل زه درباري کوپاړي سوری کوونکی یم، نو باید کله ناکله دارالحیات ته ولاړ شم او هلته محصلینو ته درس ورکړم. فرعون دغه خبره ومنله او کله چې طبس ته راغلم په رښتیا مې زړه غوښتل چې دارالحیات ته ولاړ شم، ځکه له هغه وخته چې په افق ښار کې وم یو سر مې هم سوری کړی نه و. ډارېدم چې په دې برخه کې خپل مهارت له لاسه ورنه کړم. پر دې سربیره هیلهمن وم چې دارالحیات ته په ورتګ سره به هغه نوي علمونه هم زده کړم چې زموږ په وخت کې نه ول. زموږ په وخت کې که چا غوښتل چې په دارالحیات کې تحصیل وکړي، لومړی باید د آمون د معبد کاهن وي او له دې وروسته چې کاهن به شو بیا به دارالحیات ته ولاړ. خو دا پوښتنه یې نشوه کولی چې ولې یا د څه لپاره. زموږ په وخت کې په دارالحیات کې د پوهې ترلاسه کولو عبادتي اړخ درلود او محصلینو ته به یې ویل له دې کبله چې پوهانو پخوا دغه عقیده درلوده، نو تاسې باید د هغوی علمي، عقیدوي او د معالجې رودي ومنئ او موږ به هر هغه څه منل چې هغوی به ویل. خو له دې وروسته چې پخوانی خدای راوپرځول شو او نوي خدای یې ځای ونیو، نور نو دارالحیات محصلین مجبور نه ول چې د آمون د معبد کاهن شي. دوی به د دې پړاو له کچ کولو پرته نیغ په نیغه زده کړې پیلولې او دا واک یې هم درلود چې وپوښتي ولې یا د څه لپاره. له دې کبله چې زه پر دې خبرې پوهېدم، نو فکر مې کاوه چې په دارالحیات کې به علمونه ډیر پرمختګ کړی وي. محصلین به کولی شي نیوکې وکړي او د علمي ستونزو او نیمګړتیاو په هکله پوښتنې وکړي. دوی به بریالي شوي وي چې د علم په ډګر کې نوې لارې پیدا کړي او هغه علم پراخ کړي. موږ چې کله په دارالحیات کې زده کړې کولې، نیوکې مو نشوی کولی او که مې له استاده پوښتنه کوله چې ولې داسې کیږي، ځواب یې راکاوه د دې لپاره چې پخوانیو پوهانو هم داسې کړي دي، یا دا ځواب یې راکاوه چې آمون هم داسې غوښتي دي. موږ به د زده کړې پر وخت له ډیرو ستونزو سره مخامخ کېدو چې هیڅ یوه به استادانو نشو حل کولی. خو نویو محصلینو خپلې نیوکې کولی شوې او له استاده یې غوښتلی شوی چې ستونزې یې ورحل کړي. کله چې دارالحیات ته ننوتم، ومې لیدل چې د زده کړې کیفیت او کمیت دواړه خراب شوي دي او محصلینو نیت نه درلود چې پوهان ترې جوړ شي. د دې پر خلاف دوی غوښتل چې یوازې نوم یې په دې علمي مؤسسې کې راشي، د دارالحیات د فارغ التحصیل په نوم طبابت پیل کړي او فلزات ترلاسه کړي. دارالحیات ته د راتلونکو شاګردانو شمیر هم کم شوی و. خلکو د پخوا په شان پر دې ستر طبي ښوونځي باور نه درلود او هلته د معالجې لپاره نه راتلل. دوی پوهېدل چې د دارالحیات ځینې استادان له ښوونځي څخه وتلي دي او په ښار کې کتنځي جوړ کړي دي. کله چې طبس ته ولاړم، په دارالحیات کې مې د سر سوري کولو 3 عملیات وکړل او له دې سره سره چې محصلینو زما وړتیا وستایله، خو په خپله پوه شوم چې زما لاسونه هغه پخوانی وړتیا او چالاکي نه لري او د سترګو نظر مې هم کم شوی دی. په دې 3 عملیاتو کې مې یو د دې لپاره وکړ چې ناروغ په قراره کړم، ځکه چې ناروغ ډیر درد درلود. ما یې د سر کوپړۍ پرانیستله چې هغه له درده وژغورم. دویم کس یو سړی و چې تر دغې نیټې 2 کاله مخکې د ډیرې نشې له امله خپل بام ته وخوت. کله چې خپلوانو راکوزاوه، دی وتښتېد او له بامه ولوېد. دغه سړي ظاهري ټپ نه درلود، خو له څو ورځو وروسته په میرګي اخته شو او کله به تاو راتاو شو او نارې به یې وهلې. خیالي منظرې به یې تر سترګو شوې او یا به یې ځان لوند کړ. د دارالحیات د استادانو د سپارښتنو له مخې د جراحۍ پر وخت مجبور شوم له هغه سړي څخه چې شتون یې د وینې د درېدا سبب کیږي وغواړم چې د ناروغ سر ته ودرېږي. دغه سړی تر هغه بل ډیر کم عقل و چې د فرعون په ماڼۍ کې و. ما مخکې په دې کتاب کې د هغه په هکله خبرې وکړې او ومې ویل چې هغه مړ شو. دغه اوسني سړي د پخواني په پرتله د وینې د بهېدا د مخنیوي توان نه درلود او کتل مې چې د عملیاتو پر وخت له ټپ څخه د وینې څاڅکي بهر ته راوځي. کله چې ما د ناروغ سر سوری کړ، ومې لیدل چې د مازغو ځینې برخې د مړې شوې وینې له امله تورې شوي دي.
ما په ډېرې ځیرکتیا سره مړه شوې وینه د هغه له ماغزو لرې کړه، خو له دې وروسته چې د هغه سر مې بیرته بند کړ د مرګي حملې بیخي ورکې شوې. په درېیمه ورځ همغه ډول چې ما یې تمه کوله دغه سړی مړ شو، خو له دې سره چې ناروغ پر درېیمه ورځ مړ شو، مګر هیڅوک حیران نه شول ځکه چې ټول پوهېدل کم ساري خبره نه وي چې د چا د سر کوپړۍ خلاصه کړي او هغه ژوندی پاتې شي. کله چې جراحي عملیات پای ته ورسېدل محصلینو وستایلم، په داسې حال کې چې ما کوم خاص کار نه و کړی او زموږ په وخت کې د سر د کوپړۍ د خلاصولو عملیاتو کې ارزښت نه ول، نو څوک ورته حیرانېدل هم نه. درېیم کس چې ما سر خلاص کړ یو ځوان و چې په کوڅو کې غلو پرې حمله کړې وه، سره زر یې ترې غلا کړي ول او سر یې هم ورمات کړی و. کله چې دغه ځوان دارالحیات ته راوست زه هلته وم، پوه شوم د ناروغ حالت خطرناک دی، نو فیصله مې وکړه چې ژر یې عملیات کړم. مات شوی هډوکی مې د هغه له سره راوایست او د سر په سوري شوي ځای کې مې یو ټوټه سپین زر ورکېښودل او سر مې وروتاړه. دغه زر تر دې مخکې په اور کېښودل شوي بیا بیرته ساړه شوي وو. 2 اونۍ وروسته دغه ځوان معالجه شو، که څه هم په لومړیو کې خپل لاسونه او پښې نشوی ښورولی، کله چې د هغه لاسونه او پښې ورتخنول نه به پوهېده، خو وروسته ورو ورو معالجه شو او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. له دې سره چې دغه ناروغ ژوندی پاتې شو، خو د دارالحیات محصلینو باور نه درلود چې د هغه سړي عملیات چې میرګي درلودل تر دې مهم و. د دې لپاره چې بریالی شوم د هغه سړي له مازغو څخه مړه وینه لرې کړم، بې له دې چې د عملیاتو پر وخت مړ شي. د دارالحیات استادانو هم د شاګردانو په شان زما درناوی کاوه، خو له دې کبله چې د افق له ښاره راغلی وم او د حیات صلیب مې پر غاړه و، نو احتیاط یې راسره کاوه. زما په مخ کې خصوصي او ځانګړې خبرې نه کولې او د هغه سپي په شان چې نور بویوي زه یې هم بویولم چې پوه شي پر ما باور کولی شي که نه. ما هیڅکله د اتون او مذهبي مسایلو په هکله له هغوی سره خبرې ونه کړې، ځکه چې پوهېدم دارالحیات لا هم د پخواني خدای آمون یوه کلکه کلا ده. کله چې زما درېیم جراحي عملیات هم په بریالیتوب سره پای ته ورسېدل، یو مریض هم د عملیاتو پر وخت مړ نه شو، له جراحۍ وروسته به مړ شو او په هغو 3 کې یو تن ژوندی پاتې شو. د دارالحیات یو ډاکټر په یوې خالي کوټې کې ماته راغی او ویې ویل: ایسې نوحه، ته ډېر پوه سړی او پخوا دې په همدې ښوونځي کې درس ویلی دی، ایا له دې امله حیران شوی نه یې چې ولې دلته ناروغان نه راځي؟ ومې ویل حیران شوم. هغه ډاکټر وویل دا چې ناروغان دلته نه راځي علت یې دا دی چې پوهیږي په طبس کې داسې ډاکټران شته چې له چړې، اور، درملو او پټۍ لګولو پرته ناروغ معالجه کوي. هغوی ډاکټرانو چې په دې ډول درملنه کې تخصص لري له ما غوښتي چې تا ته درشم، درته ووایم چې غواړي دغه ډول معالجه وګوري. که لیواله یې موږ به دې د دغه ډول ډاکټرانو کتنځي ته بوزو، په دې شرط چې موافقه وکړي سترګې دې وتړل شي او پوه نه شي چې چیرته ځو. بله دا ژمنه وکړه چې هغه څه چې ګوري چاته به یې نه وایي. ما وویل د هغو شیانو په هکله چې نن سبا په طبس کې خلک د هغوی په هکله خبرې کوي یا یې تصور کوي، ما ډېر څه اورېدلي دي، خو له دې کبله چې یو ډاکټر یم باور نه کیږي چې له درملو، چړې او اور څخه پرته وکړای شو ناروغۍ معالجه کړو. نو نه غواړم چې په دغو چلونو کې ښکېل شم. که په دغو لوبو او چلونو کې ښکېل شوم، وبه وایي چې د فرعون ځانګړی ډاکټر شاهد و چې له درملو، چړې، ټپ او اور پرته د ناروغیو معالجه کیدی شي. زه نه غواړم چې زما له نومه د یو خراب او درواغجن کار د تایید لپاره استفاده وشي. هغه وویل سینوحه، ته یو پوه او هوښیار کس یې، بهرنیو هیوادونو ته د سفرونه کړي او د نورو علمونه دې زده کړي، نو له همدې امله په دغسې چلونو تا نشي غولولی. زه د دې لپاره چې تا ته دروښیم موږ له درملو او چړې پرته هم معالجه کولی شو، تا ته بلنه درکوم چې راشي او د ځینو ډاکټرانو د معالجې روده وګوري. کله چې تا د سر د کوپړۍ عملیات کول، له هغه سړي د استفاده وکړه چې شتون یې د دې سبب شو چې د ناروغ د بدن وینه درېږي. په داسې حال کې چې تا د وینې بهېدا د مخنیوي لپاره نه له پټۍ کار واخیست، نه له اوره، بیا ولې له درملو، چړې او اور پرته د ناروغانو معالجه یو چل بولي؟ دې خبرې پر ما اغېزه وکړه. ومې ویل سمه ده، زه چمتو یم چې له تا سره ولاړ شم او وګورم چې تاسې څه ډول معالجه کوئ. دغه کس چې د دارالحیات ډاکټر و له ما سره وعده وکړه چې د شپې به له روان تخت سره راځي. ما به له ځان سره بیایي، خو ویل یې چې باید سترګې دې بندې وي چې پوه نه شي چیرته دې بیایو.
هغه سړی د شپې راغی. زه په روان تخت کې کېنولم، سترګې راوتړلې او روان شو. یو وخت روان تخت ودرید. موریانو له اوږو کوز کړ او ما ته هم هغه سړي لاس راکړ. له روان تخته یې راکوز کړم. ما احساس وکړ چې یو دالان ته ننوتو او له دې وروسته چې یوه موده په دالان کې روان و، له څو پوړیو هم تیر شو. بیا یې زما سترګې را پرانیستلې. زه په کوټه کې وم چې څو څراغونه پکې بل ول او د پخواني خدای د کاهنانو په شان یو کاهن هلته موجود و چې سر یې خریلی او غوړ کړی و. دغه کاهن زما نوم واخیست. معلومه شوه چې هغه ما پیژني. بیا یې د کوټې یو کونج ته اشاره وکړه. ما ولیدل چې هلته 3 کسان غځېدلي دي. کاهن وویل سینوهه دغه 3 کسان ناروغان دي او د دې لپاره چې پوه شي موږ دوکه نه کوو، ولاړ شه په خپله یې معاینه کړه. زه هغو ته ورغلم چې معاینه یې کړم. ومې لیدل چې یو ناروغه ډنګره او ځوانه ښځه ده چې له ځایه نشي ښورېدلی. داسې ښکاري چې یوازې سترګې ژوندی دي. بل ناروغ یو ځوان و چې پر ټول بدن یې لمدې تڼاکې لیدل کېدې چې که عادي کسان دغه سړی وګوري نو کرکه به ترې وکړي. 3م ناروغ هم هغه فل شوی بوډا و چې 2 پښې نشوی ښورولی. د دې لپاره چې ډاډه شم هغه فل شوی دی، یو ستن مې د هغه په پښو کې ننیسته، خو درد یې احساس نه کړ او دې خبرې وښودله چې هغه فلج دی. 2 پښې حرکت نه کوي او بېحسه دی. کاهن ته مې وویل بې له شکه چې دغه 3 تنه ناروغان دي او که زه یې معالج ډاکټر وای هغوی به مې دارالحیات ته استولي ول، مګر زه پوهیږم چې دارالحیات په غالب ګمان د دې بوډۍ او بوډا معالجه نشي کولی. خو د دغه ځوان درملنه داسې هم کیدی شي چې پر خپل بدن ګوګړ وموښي او یا په هغو اوبو حمام وکړي چې ګوګړ پکې ګډ وي. کاهن یوه چوکۍ راوښودله. ویل سینوهه هلته کښېنه، وګوره چې موږ اوس ستا په مخ کې دغه 3 تنه معالجه کوو. بیا د کاهنانو په امر 2 تنه موریان کوټې ته راننوتل. 3 واړه ناروغان یې د کوټې له کونجه پورته کړل او د کوټې په منځ کې یې وغځول. د باندې د یوې سندرې غږ واورېدل شو چې 2 تنو په ګډه ویله. له هغه وروسته د پخواني خدای 2 تنه کاهنان کوټې ته راننوتل چې سندرې یې ویلې او د دغو 3 تنو شاوخوا ته ودرېدل. بیا یې په پرله پسې ډول سندرې وویلې او ټوپونه یې ووهل. خپلې جامې یې وویستلې او خپل بدنونه یې د ډبرو په چړو ټپیان کړل چې وینه وبهیږي. زه د دې صحنې په لیدو حیران شوم. ما په سوریه کې دغسې یوه منظره کتلې وه، خو د کاهنانو شور ماشور او زوږ دومره زیات و چې وحشت او طرحه یې رامنځته کړه. په داسې حال کې چې هغوی دغه کوډو ته ورته کار ته دوام ورکاوه، ناڅاپه یوه دروازه خلاصه شوه. د پخواني خدای آمون مجسمه یې را دننه کړه. کله چې د آمون مجسمه را څرګنده شوه ټول غلی شول. له هغه کړسنده شور ماشور وروسته دغه چوپتیا پر ما اغیز وکړ او کله چې مې د پخواني خدای مجسمه کتله ځلیدله او پرتمینه ښکارېده. هغه کاهن چې په لومړي سر کې زما هرکلی وکړ دغو 3 ناروغانو ته یې وویل تاسې چې پر آمون عقیده لرئ پاڅئ او روان شئ ځکه چې آمون بختور کړي یاست. هغه وخت چې ما دغه 3 تنه ناروغان پر خپلو سترګو ولیدل چې وښورېدل او په داسې حال کې چې د آمون مجسمې ته یې کتل، لومړی په څپڅپان د حرکتونو پر 2 زنګنو ودرېدل. هغه کس چې پر 2 پښو فل شوی و په لاسونو خپلې پښې وموښلې. بیا مې ولیدل چې ورو ورو پاڅېد. ښځه هم د هغه سړي په شان ولاړه شوه او 2 ګامه مخکې لاړه. 3 واړه په داسې حال کې چې د آمون نوم یې اخیست په ژړا شول. له هغه وروسته یې د آمون د مجسمې د کوټې دروازه بنده کړه او موریانو 2 څراغونه راوړل چې زه وکړی شم ناروغان په سمه توګه ووینم. ما په حیرانۍ سره کتل چې یوازې فل شوی سړی او ښځه پر لاره تللی شي، بلکې د هغه ځوان تڼاکې او زخمونه هم جوړ شوي او بدن یې روغ او پاک شوی دی. دې پیښې ډېر حیران کړم ځکه چې د هغه ځوان معالجې چې بدن یې له تڼاکو او زخمونو ډک و هیښ او حق حیران کړم او د یوې معما په توګه راته ښکارېده. هغه کاهن چې په سر کې زما هرکلی کړی و وویل سینوهه آیا دا خبره مني چې دغه 3 تنه معالجه شوي دي؟ ومې ویل د دغو 2 تنو یعنې د بوډا او بوډۍ معالجه له علمي پلوه د توضیح وړ ده او زه فکر کولی شم چې دغه 2 تنه پخوا د کوډګرو د ارادې له امله یا په طبیعي توګه فل شوي ول او اوس د یو ځواکمن کوډګر ارادې هغوی بیرته رغولي دي. خو د دغه ځوان معالجې ډېر حیران کړم.
زه په دې اړه علمي توضیح نشم درلودلی، ځکه چې د بدن ټپ پر کوډو یا په ناروغ د خپلې ارادې په تپلو سره نشي معالجه کېدی، او هغه هم په دې لنډه موده کې. کله چې ما د دغه سړي تڼاکې او ټپونه ولیدل، پوه شوم چې د ګال ناروغي ده او ګال نه معالجه کېږي مګر د کوډګرو په وسیله، او یا دا چې تل په ګرمو اوبو حمام وکړي. خو دغه ځوان له حمام کولو او د کوډګرو له کارولو پرته په لنډه موده کې معالجه شو، او مجبور یم ومنم چې دغه معالجه معجزه ده. ما تر اوسه پورې نه ولیدلی چې څوک دې دغسې معالجه وکړی شي. کاهن وویل دغه ځوان او هغه 2 تنه آمون معالجه کړي دي، او اوس دا خبره مني چې آمون د خدایانو پاچا دی. ما وویل د دې خدای نوم زما په مخ کې په لوړ اواز مه اخله، ځکه چې فرعون دغه خدای را پرځولی او د دې خدای د نوم په اخیستو یې بندیز لګولی دی. له دې کبله چې زه د فرعون په چوپړ کې یم، نه غواړم چې څوک یې نوم واخلي. زه پوه شوم چې زما خبرو کاهن غوسه کړ، خو له دې کبله چې لوړ مقام سړی و، پر خپلې غوسې برلاسی شو او ویې ویل زما نوم هریبور دی. زه له دې کبله تا ته خپل نوم درښیم چې ته ولاړ شې، ما فرعون ته ور وښیې او هغه خپل عسکر راواستوي چې ما ونیسي او یا مې د متروکو په زور اړ باسي چې د اجباري کار لپاره قانونو ته ولاړ شم. خو زه نه له فرعون څخه ویریږم او نه د هغه له متروکو او عسکرو څخه. هر څوک چې پر آمون عقیده ولري او ما ته راشي، زه به هغه معالجه کړم. زه تا ته بلنه درکوم چې راشي او زما په کوټه کې یوه پیمانه شراب وڅښي، ځکه چې پوهیږم دلته د دغو شیانو له لیدو وروسته ستړی شوی یې. هریبور د دارالحیات ډاکټر رخصت کړ. زه یې له یو دهلیزه تیر کړم او د هوا دروندوالي پوه کړم چې په ځمکتلې کې روان یو. وروسته پوه شوم چې ویل کېږي د آمون تر پخواني معبد لاندې ځمکتلې یا زیرزمیني وي چې نامحرمو کسانو هغه نه وي لیدلې. له ځمکتلې څخه چې تیر شو، یوې کوټې ته ورسېدو چې هلته د استراحت وسایل لکه فرش، کټونه او صندوقونه ایښي ول، او هریبور په ډیر درناوي زما په لاسونو اوبه راواچولې. بیا یې زما مخې ته ډوډۍ، میوه، خواړه او شراب کېښودل او ویې ویل سینوهه، دغه شراب چې ته یې څښې ډېر زاړه دي او د آمون له پخوانیو تاکونو ترلاسه شوي دي. نن سبا په مصر کې دغه شراب نه جوړیږي، ځکه چې د آمون د تاکونو برکتي باغونه له منځه تللي دي. هریبور له دې وروسته چې جام یې پر سر واړاوه وویل سینوهه، موږ د پیژنو او پوهیږو چې فرعون در باندې ګران دی، خو له خدایانو سره تعصب نه لري. له هغه وروسته چې تا په دارالحیات کې زده کړې کولې، د مذهب په برخه کې بې پروا وي، ډیره د علم ته توجه کوله. له همدې امله نن شپه زه له تا سره په مذهبي مسایلو خبرې نه کوم. زما خبرې د فرعون په اړه دي. زه پوهیږم چې ته له انسانانو سره خواخوږي لري. ستا سلګونه ناروغان دا شهادت ورکوي چې له سرو او سپینو پرته د بېوزلو معالجه کوي. ته له دې سره سره چې یوه موده نه وي او اوس چې راستون شوی یې، بیا هم بېوزلې په وړیا توګه معالجه کوي. نو شک نشته چې خواخوږی او بشردوسته سړی او د مصر ملت ښېګڼه غواړي. زه تا ته ویلی شم چې د مصر فرعون اخناتون د دې هیواد لپاره پر یوې سترې بلا بدل شوی دی، چې خطر یې تر هغې کاختۍ هم ډیر دی چې په خپله ده رامنځته کړې ده. د دې لپاره چې د مصر ملت تر دې زیات د دغه سړي د ظلم په پایله کې تاوان ونه ویني، نو باید دغه فرعون او د هغه خدای راوپرځول شي. ما وویل هریبور، زه په ځوانۍ کې د خدایانو په اړه بې پروا وم، ځکه چې کتل مې آتون له نورو خدایانو سره توپیر لري. هغه د خلکو ترمنځ مساوات غواړي او وایي چې باید بادار له مریې او کارګر له ټیکهدار سره توپیر ونه لري. بېوزله او شتمن یو شان دي. شتمني باید داسې وویشل شي چې په مصر کې ټول خلک په یوه اندازه له ځمکې، اوبو او لمره استفاده وکړی شي. له کومې ورځې چې مې نوی خدای پیژندلی، فکر کوم چې په نړۍ کې یو نوی کال پیل شوی دی. موږ په داسې پیړۍ کې ژوند کوو چې د بشر تر ټولو ځلانده پیړۍ ده. یو پاچا چې باید د نورو ځمکې ونیسي، خلک د مریانو او وینځو په توګه وګماري، د هغو سره او سپین ترې واخلي، خو د دې خلاف دی په خپله دغه نوښت وکړي او د خلکو ترمنځ د توپیرونو د ختمولو لپاره رامخکې شي. د شتمن او بډای د توپیرونو د ختمولو فکر وکړي، د پخواني خدای ځمکې پر نورو وویشي. دغه راز هغه سره او سپین چې د پخواني خدای له خزانې ترلاسه کړي ول، په هغه پورې اړوند دي، خو دی یې د ښار پر نویو ودانیو لګوي. نو له دغه فرصته باید استفاده وکړو او د بشریت ترمنځ عدالت او ورورګلوي ټینګه کړو.
هریبور وویل په دې موده کې چې فرعون د خپل خدای قوانین په ډېرې سختۍ سره پلي کړل، آیا د شتمن او بېوزلې ترمنځ توپیر ختم کړ؟ د بشریت ترمنځ مساوات ټینګ کړ؟ ما وویل نه، خو وروسته به ورورګلوي او مساوات راشي. هریبور وویل سینوهه ته پوه او عالم یې، خو له سیاسي چارو خبر نه یې. نه پوهېږې چې که د فرعون د نوي خدای قوانین د اجرا وړ وای، لږ تر لږه تر ننه خو به یې یوه برخه اجرا شوې وای. د فرعون د خدای د قوانینو د عملي کېدا نتیجه دا شوه چې د امون کاهنان او شتمن کسان بېوزله شول، خو د هغوی پر ځای د نوي خدای کاهنان شتمن او بډایه. یوه شتمنه پرګنه له منځه ولاړه، خو پر ځای یې نوې شتمنه پرګنه رامنځته شوه، او نن سبا په مصر کې د شتمن او بډای توپیر د امون تر وخت هم ډیر شوی دی. سینوهه ته با انصافه یې، زه غواړم ته خپله قضاوت وکړې. ته پخوا د امون د معبد کاهن وي، او که دې مقام ته نه رسېدې، تا ته اجازه نه درکوله چې په دارالحیات کې زده کړې وکړې. د زده کړو له بشپړېدا وروسته ډاکټر شوې، او آیا ته چې د امون د معبد پخوانی کاهن او له دارالحیاته فارغ شوی ډاکټر یې، چمتو یې له یوه مریې سره یو شان واوسې؟ آیا چمتو یې چې د مریې په شان ژوند وکړې، د هغه په شان پر خاورو څملې او ستا خواړه هم یوه ګوله ډوډۍ او د وربشو اوبه وي؟ ومې ویل هریبور زما ارزښت تر یوه مریې زیات دی، ځکه چې ما کلونه زده کړې کړي دي، خو یو مریې چې زده کړې نه وي کړي زما ارزښت نه لري. هریبور وویل په بابل کې داسې کسان شته چې وایي کلونه کېږي زیار مو ګاللی، صبر او زغم مو کړی، تر دې چې ږیره مو اوږده شوه او دومره لویه شوه چې اوس ځمکې ته رسیږي. د دې کبله چې اوږدې ږیرې لرو، نو تر نورو معتبر یو، او دا حق لرو چې د نورو په پرتله د ژوند له وسایلو ډیره استفاده وکړو، یا تر نورو ډیر سره او سپین ترلاسه کړو. ومې ویل هیڅوک هم د اوږده ږیرې په لرلو سره نورو ته ګټه نشي رسولی، او نه کوم خدمت کولی شي چې په بدل کې تر نورو ډیر سره او سپین ترلاسه کړي. خو هغه کس چې له دارالحیاته فارغ شوی وي، نورو ته خدمت کولی شي او هغوی ته خیر رسیدی شي، نو دا حق لري چې ووایي تر نورو باید ښه ژوند وکړي. هریبور وویل سینوهه آیا ته خلکو ته ډیر خیر رسوي، که هغه کروندګر چې په بابل کې یا په مصر کې پر کرنه بوخت دي او خلکو ته خواړه رسوي؟ که ته نن نه یې، خلک له لوږې نه مري، خو که کروندګر نه وي خلک به مړه شي. آیا ته نورو ته ډیر خیر رسوي، که هغه مري چې په کان کې کار کوي، سره او سپین راوباسي، او د هغه پر سرو او سپینو باندې چې ته هر څه وغواړې ترلاسه کولی شي؟ ولې هغه کروندګر چې تر تا ډیر د خلکو خدمت کوي او خیر ورسوي وږي دي؟ ته ولې هغو مریانو ته انعام نه ورکوي چې په وږي نس په کانونو کې تر مرګه پورې کار کوي؟ هغه څه چې په خلکو کې شتمن او بېوزلي پیدا کوي، دا نه دي چې شتمن د بېوزلو په پرتله خلکو ته ډیر خدمت کوي او خیر ورسوي، بلکې د شتمن او بېوزلي ترمنځ توپیر له دوو شیانو پیدا کیږي، یو خدای دی او بل حکومت. هر چیرته چې خدای او حکومت موجود وي، یو شمیر خلک به شتمن او یو شمیر نور به بېوزله وي، ځکه خو د مصر د خدای کاهنان ځان ته دا حق ورکوي چې تر نورو ښه ژوند وکړي او شتمن وي. همداسې د حکومت کارکوونکي هم دا خپل حق بولي چې له ټولو امتیازاتو برخمن وي. دغه دوه ډلې د نورو او ځان ترمنځ د شتمن او بېوزلو ترمنځ توپیر ساتي، داسې قوانین رامنځته کوي چې هیڅکله بېوزل شتمن نشي، ځکه چې بیا به له دوی سره برابر شي. د بابل حکومت د ګیرو قانون د شتمن او بېوزلي د توپیر د ساتلو لپاره اجرا کوي، او د مصر حکومت په دارالحیات کې د زده کړې قانون د همدغه کار لپاره عملي کوي. په مصر، بابل، هاتی، سوریې، کورت او نورو هیوادونو کې د خدای د کاهنانو او د حکومت د کارکوونکو هدف یو دی، هغه دا چې د دواړه ګټې او امتیازات وساتل شي، او هڅه یې دا وي چې تر وسه بل څوک ورسره شریک نشي. سینوهه تر هغه وخته پورې چې په مصر کې یو خدای او یو حکومت وي، نو شتمن او بېوزله ترمنځ به توپیر هم همداسې پاتې وي. له دې کبله چې مصر او نور هیوادونه له خدای او حکومت پرته ژوند نشي کولی، نو تل به د شتمن او بېوزلي ترمنځ توپیر موجود وي. ستا فرعون چې غواړي دغه توپیر ختم کړي، د لیونتوب کار کوي، ځکه چې د اخناتون دغه کار به مصر له منځه یوسي. نو د دې پر ځای چې دی دغه کار وکړي، باید مخکې له مخکې موږ دی له منځه یوسو او مصر وژغورو. د دې خبرې په اورېدو وارخطا شوم، لږ شراب مې وڅښل چې خپله وارخطایي او پریشانی ختمه کړم. هریبور وویل سینوهه
ته بې ازاره مصری او یو مصری باید د مصر د ژغورلو په دې مبارزه کې بې پلوه پاتې نشي او بې پرې پاتې کېدل له دندې تېښته او یو ډول بې غیرتي ده. موږ د امون پیروان یو چمتو نه یو چې له بې پرې کسانو په نرمۍ او زغم سره چلند وکړو، ځکه چې موږ په دې هېواد کې د بې پرې کسانو د کړو وړو قرباني شوي یو. کومه ورځ چې فرعون فیصله وکړه چې زموږ خدای له منځه یوسي، موږ هیله کوله چې د مصر ملت به د خپل خدای د نسکورولو په کسات کې پاڅون وکړي او اجازه به ورنه کړي چې د هغوی دودونه او رواجونه له منځه لاړ شي. خو یو وخت مو ولیدل چې د هېواد اکثریت خلک بې پرې پاتې شول او د خپل ځان یا د مالونو د له منځه تللو له ویرې لاسترزنې کېناستل او سکوت یې وکړ. همدغه بې پرې کسانو موږ له منځه یوړو. که موږ تر دې وړاندې چې فرعون له امون سره وجنګېږي پوهېدلي وای چې خلک به په بې پرې پاتې شي، نو له دښمن سره به مو د مبارزې لپاره عسکر اجران کړي وای او له نورو هېوادونو څخه به مو عسکر راوستلي وای. له دې کبله چې سره او سپین مو درلودل، نو یو ستر پوځ مو جوړولی شو، خو په دې هیله چې ټول مصریان د امون پلویان دي او اجازه به ورنه کړي چې خدای یې راوپرځول شي، نو ځکه موږ د لښکر جوړولو هڅه ونه کړه. سینوهه، ته چې تر اوسه پورې بې پرې وې او له دې وروسته باید خپله لار معلومه کړې، ته باید موږ ته ووایې چې زموږ دوست یې که دښمن، ځکه چې موږ ټول بې پرې کسان د خپل دښمنان بولو او هغه کسان چې له موږ سره نه دي هم زموږ دښمنان دي. له دې کبله چې ته ډیر ښه سړی یې، نو باید خپله لار معلومه کړای شي او باید دا هم درته ووایم چې ستا فرعون به تر ابده ژوندی پاتې نشي. زه دغه خبره بل چاته نه کوم، خو تا ته یې وایم ځکه چې د لوړ ظرفیت خاوند او پوه انسان یې او داسې خبرې اورېدلی شي چې نور یې د اورېدو توان او ظرفیت نه لري. ومې ویل هریبوره سپینه خبره وکړه، دا څه وایې؟ هریبور وویل موږ د فرعون د مړینې سریزه برابره کړې ده، هغه به مړ شي خو ډیر ژر دغه کار نه کیږي. ومې ویل هریبوره آیا لیونی سپي داړلی یې که لړم چیچلی چې دغسې خبرې کوي؟ هریبور په کوټه کې څراغ اوچت کړه، وی ویل راشه چې یو شی در وښیم. زه هم ولاړ شوم او په هغه پسې له کوټې ووتم. کله چې له دهلیزه ووتم، بیا هم هغه سړي له یوه دالانه تیر کړم او یوې کوټې ته ورسېدو. کله چې دروازه خلاصه کړه، د سرو سپینو کڅوړې مې ولیدې. د دغو فلزاتو په لیدو موسکه او د هریبور پر سادګۍ حیران شوم. هغه چې زما موسکا ولیده وی ویل سینوهه، زه ماشوم نه یم چې هڅه وکړم د سرو سپینو په زور تال له ځان سره ملګرتیا ته اړ کړم. زه پوهیږم چې ته سلطنتي ډاکټر یې او درباري ډاکټر سرو سپینو ته ارزښت نه ورکوي، ځکه هر څومره سره او سپین چې وغواړي ترلاسه کولی شي. ما ته له دې امله دې کوټې ته راوستې چې مجبور یو له دې ځایه تیر شو او بلې کوټې ته ورسیږو. بیا یې یوه لویه میسي دروازه خلاصه کړه او زه یوې بلې کوټې ته ننیستم. له دې سره چې زه خرافاتي نه یم، خو د دغه څراغ په رڼا کې داسې شی راوښود چې په لیدو یې زه ورېږدېدم. په دې کوټه کې پر یوې لویې ډبرې چې دراز چوکۍ ته ورته وه، د فرعون اخناتون مومي مجسمه ایښې وه چې په ټټر او سر کې غشي ننیستلي ول. هریبور وویل سینوهه، موږ د امون په نوم ستا فرعون په مرګ محکوم کړی دی او دغه غشي چې ته یې وینې سپېڅلي غشي دي. دغه غشي د امون په نوم سپېڅلي شوي او ستا فرعون به حتما پرې ومري، خو له بده مرغه موږ نشو کولی هغه ژر مړ کړو او یوه ډیره موده وخت غواړي چې نوموړی د هغو ټپونو له کبله مړ شي چې موږ یې دلته د هغه په شان قالب ته ورکوو او په دغه موده کې به د دغه سړي لیونتوب مصر بدمرغه او کمزوری کړي. سینوهه، دغه منظره مې ځکه تا ته در وښودله چې پوه شې خیر دی په دې کې دی چې بې پرېتوب پرېږدي او له موږ سره ملګری شي، ځکه چې اخناتون به حتما مړ شي او ته به بې فرعونه شي او هغه مقام به ته د لاسه ورکړي چې نن یې لري. هریبور له کوټې راوایستلم او دروازه یې بنده کړه. بیرته هغې کوټې ته ولاړو چې هلته مو شراب څښل. هغه ماته شراب واچوله. وی ویل موږ د دې لپاره چې فرعون مړ کړو د دې مجسمې له جوړېدا وروسته مو د هغه لږ ویښتان او نوکان د افق له ښاره ترلاسه کړل او په دې مجسمې کې مو وکارول. هغه کسان چې موږ ته یې د فرعون ویښتان او نوکان راکړل،
دا کار یې د سرو سپینو لپاره نه دی کړی بلکې پر آمون یې عقیده درلوده او مرسته یې راسره وکړه. له هغه وروسته هریبور وویل زموږ د خدای قدرت کال په کال زیاتیږي او تا په خپله نن شپه دلته ولیدل چې موږ وتوانیدو د خپل خدای آمون د ځواک او مرستې په وسیله له درملو، چړې، اور او پټۍ پرته ناروغان معالجه کړو. د دې وروسته به د آمون ځواک نور هم زیات شي او د مصر پر هیواد او ملت به تر دې ډیر لعنت وکړي ځکه چې د مصر پر هیواد او خلکو ډیر په قهر دی. څومره چې فرعون ډیر عمر وکړي د مصر پر ملت د آمون قهر هم همومره زیاتیږي او کله چې فرعون مړ شي نو د مصر ملت به هم له بدمرغیو خلاص شي. ته چې د فرعون خاص ډاکټر یې پوهیږي چې فرعون په سردرد اخته دی او دغه سردرد د هغه ځواک ورو کموي تر هغه چې یې ووژني. غوره دا ده چې ډیر ژر دغه پیښه وشي او که ته غواړې زه به یو ډول درمل درکړم چې فرعون له سردرد او د اوس او راتلونکي له هر ډول سرخوږیو خلاص کړي. ومې ویل هریبور تر څو چې انسان ژوندی و ممکنه د ناروغه شي چې د زړښت پړاو ته رسیږي ناروغۍ یې هم نورې ډیریږي. باید داسې درمل خلکو ته ورکړو چې د اوس او راتلونکو ناروغیو پر وړاندې خوندي کړي. یوازې مرګ دی چې انسان له ټولو ناروغیو ژغوري. هریبور وویل دغه درمل چې زه یې درکوم فرعون به نورو درملو ته اړتیا ونه لري او بله دا چې په بدن به یې د درملو اغیز هم نه ښکاري. آن کله چې د هغه مړی مومیایي کوونکو ته ورکړي نو مومیایي کوونکي به هم پوه نه شي چې ګنې فرعون دې دغو درملو وژلی وي ځکه چې د هغه په تورې یعنې معدې او کولمو کې به هیڅ اغیزه پرې نه ږدي. تر دې وړاندې چې زه هغه ته ځواب ورکړم هریبور زیاته کړه سینوهه که ته دغه کار وکړې او فرعون د خوب د درملو په مرسته لویدیځې نړۍ ته واستوي نو ستا نوم به د آمون او د هغه د پیروانو په منځ کې تلپاتې شي. له دې سره به ته تلپاتی ژوند ولري او موږ یعنې آمون او د هغه پیروان به ستا او ستا د راتلونکي نسل ملاتړ وکړي او تر هغې ورځې چې مصر وي او پر دغه ټاټوبي لمر ځلیږي نو ستا خپلوان به په نیکمرغۍ او درناوي کې ژوند کوي. که ته بېوزله او حریص وي ما به سره زر درکړی وای چې فرعون بلې دنیا ته واستوي خو ته ډېر ستر یې او نشي کېدی د سپینو سرو په زور دې د ځان کړو. ستا په شان کسانو سره یوازې یو انعام مناسب دی او هغه د نوم تلپاتې کېدل دي. هریبور خپلې اغیزناکې سترګې زما په سترګو کې ښخې کړې. ما چې ورته وکتل سست او پرکاله شوم او احساس مې وکړ چې د دغه سړي د ارادې تر سلطې لاندې راغلی یم خو زما روح دې ته چمتو نه و چې د هغه سپارښتنې ومنم. هریبور زیاته کړه سینوهه ته یو ډاکټر یې پوهیږي چې تر یو حده د وګړو اراده تر سلطې لاندې راوستی شو او اوس که زه درته ووایم چې لاس دې پورته کړه نو ته هم دغسې کوې. که درته ووایم چې پورته شه نو ته به پاڅېږې خو تا داسې کار ته نشم مجبورولی چې روح دې نه مني. که ته په خپله خوښه پر آمون عقیده او باور ونه کړې نو زه نه غواړم چې تا دغه کار ته اړ کړم او نه دې مجبوروم او نه دې مجبورولی شم چې زما درمل فرعون ته ورکړې. خو زه د مصر د هیواد او ملت په خاطر له تا غواړم دغه درمل چې ما برابر کړي واخله فرعون ته یې ورکړه او د مصر ملت وژغوره. تر هغه وخته چې هریبور خپلې سترګې زما په سترګو کې ښخې کړې وې ما خپل لاسونه نه شوای ښورولی. له دې وروسته چې هغه سترګې راڅخه واړولې ما خپل لاسونه وښورول او ومې ویل هریبور زه اوس در سره ژمنه نشم کولی خو خپل درمل دې راکړه چې راسره وي. ښایي یوه ورځ په خپله فرعون ونه غواړي چې له خوبه راپاڅېږي او موافقه وکړي چې تر تریاکو په قوي درملو سره هغه ویده کړم چې بیا راویښ نه شي او کله چې راویښ شي نو کومه ستونزه ونه ګالي. هریبور یو بوتل راته راوړ او ویې ویل درمل په دغه بوتل کې دي او اوس چې دې دغه بوتل له ما واخیست نو مصر ستا په لاس کې شو. موږ کولی شو فرعون په بل ډول هم له منځه یوسو ځکه چې هغه هم انسان دی او کله چې د هغه په بدن کې نیزه او یا چاړه ننوځي د هغه وینه به تویه شي او وبمري. خو باید دغه کار ونه شي ځکه کله چې خلک یو ځل هم پوه شي چې فرعون له منځه تللی شي نو تر هغه وروسته کومه پیښه نه کیږي. په دې دنیا کې به د فرعون مرګ په کائناتو کې د یو مریي د مرګ په پرتله کم اغیز ولري او بیا به خلک هڅه کوي چې نور فرعونان هم ووژني. که دا کار وشي نو په راتلونکي کې به د مصر قدرت څپڅپانده شي او په هیواد کې به دننه تل ګډوډۍ او نامنۍ وي. غوره دا ده چې فرعون داسې مړ شي چې خلک تصور وکړي هغه په خپل طبیعي مرګ مړ شوی دی.
ته کولی شي خلکو کې دغه تصور رامنځته کړي او اوس ته یوازینی کس یې چې د مصر د ژغورلو قدرت لري او برخلیک یې ستا په لاس کې دی. ومې ویل هرې بوره د دې سره سره چې ته فکر کوي پر هر څه پوهیږي خو داسې نه ده. له ځینو شیانو بې خبره یو نه پوهیږي چې د مصر برخلیک یوه ورځ داسې چا په لاس کې و چې ټوکرۍ یې اوبدلې. هریبور وویل د ټوکریو له اوبدلو ستا مقصد څه دی؟ ومې ویل دغه موضوع اوږده کیسه لري. په هر حال ستا درمل له ما سره دي خو په یاد ولره چې ما له تا سره ژمنه نه ده کړې. هریبور وویل خو که د مصر وژغورو نو لوی انعام به ترلاسه کړې. له هغه وروسته بې له دې چې زما سترګې وتړي زه یې له هغو خونو راویستم چې د امون تر پخواني معبد لاندې وي. تر دې مخکې چې زه له ځمکتلو راووځم ماته یې وویل سینوهه ته شریف سړی یې او رازونه ساتې. زه ضرور نه ګڼم تا ته سپارښتنه وکړم چې د دې ځمکتلو په تیره بیا هغو ته د تلونکو لارو په هکله چاته څه ووایي. دا ځکه چې طبس کې داسې کسان شته چې پوهیږي امون په معبد کې زیرزمینۍ شته خو څوک دغو ځمکتلو ته نشي ننوتلی. ما وویل هریبوره که یې زه یوه ورځ ووایم چې د امون تر پخواني معبد لاندې ځمکتلې شته خو لارې به یې هیڅکله چاته ور ونه ښیم ځکه چې دا زما راز دی. څو ورځې وروسته د فرعون مور تیتی په خپلې ماڼۍ کې د یو زهرجن مار له چیچلو وروسته مړه شوه. د فرعون مور له ځوانۍ څخه دا عادت درلود چې د خپل پلار د عادت له مخې په لومو کې مرغان ونیسي. یوه ورځ خپلو لومو ته ورتله او دې ته یې پام نه و چې که په لومه کې یوه کوچنۍ مرغۍ شته کیدی شي یو زهرجن مار هم وي. نو هلته د سراست په نوم یوه کوچني مار وچیچله. له دې وروسته چنارې یې کړې او نوکرانو ورمنډې کړې غوښتلې د هغې ځانګړی ډاکټر راوغواړي خو د هغې ډاکټر لکه چې تل په دغسې حالاتو کې نه وي دا ځل هم موجود نه و. نو زه یې ور وغوښتلم او تر هغه چې زه ور رسېدم نو دا هم مړه شوې وه. سراست ډیر خطرناک مار دی او څوک چې وچیچي نو بیا ژوندی نشي پاتې کېدی. خو یوه لاره هم شته هغه دا چې تر دې وړاندې چې د مار چیچلي زړه سل ځایله وډبیږي د هغه د نیش ځای سوری کړی شي له چیچل شوي ځایه پورتنۍ برخه پر یوه پړې کلکه وتړل شي او له چیچل شوي کس څخه ډیره وینه وبهیږي. خو د تیي په ماڼۍ کې چا دغه فکر نه و کړی. کله چې زه ور ورسېدم ومې لیدل چې د فرعون مور مړه شوې ده. ما وویل زه نور څه نشم کولی باید مړی مومیایي کوونکو ته وسپارل شي چې مومیایي یې کړي. د اتون د معبد ستر کاهین آمی چې کله د فرعون د مور په مړینه خبر شو نو راغی او د تیې پر پړسېدلو غمبورو یې لاس تیر کړ. ویې ویل دا غوره وه چې هغه مړه شي ځکه چې تیې پر دې سربیره چې ځوانه او ښکلې نه وه زما پر خلاف یې دسیسې هم کولې او اوس چې دا مړه شوې هیله کوم چې خلک په قرار شي. زه تصور نه کوم چې آمی دې هغه وژلې وي. که څه هم د اتون د معبد پر کاهین د فرعون بوډۍ مور ګرانه وه خو هغه دواړه سره متحدان ول. دوی پوهېدل چې یو بل ته ګټه رسوي. په دنیا کې د ګټو شریکېدل تر مینې زیات خلک نږدې کوي او د شریکو ګټو دوستي تر مینې زیات دوام کوي. کله چې د تی د مړینې خبر په طبس کې خپور شو خلکو جشنونه جوړ کړل. د فرعون د مور د مړینې په خوشحالۍ کې شراب وڅښل او نارې یې وهلې چې موږ د کوډګرو له شره خلاص کړئ. د دې لپاره چې آمی خلک خوشحاله کړي 15 تنه کوډګر چې یوه پکې تورپوستې ښځه وه له ماڼۍ راویستل. خلک ناڅاپه پرې راټول شول او له دې سره سره چې تورپوستې کوډګر ول خو په کوډو یې ځان ونه شو ژغورلی ټول ووژل شول. د کوډګرو تر مړینې وروسته آمی د هغوی د کوډو ټول وسایل مات کړل او ویې سوځول. دغې پیښې زه خواشینی کړم ځکه چې زړه مې غوښتل پوه شم چې تورپوستو کوډګرو له کومو درملو استفاده کوله او څه ډول یې د نورو معالجه کوله. هیچ چا په سلطنتي ماڼۍ کې د تیي او کوډګرو پر مړینې ونه ژړل او د هغې پر کټ حاضر نه شول. یوازې شهزادګۍ او د تیي لور باکتاتون د خپلې مور د مرګ بستر ته راغله. تیي تر مړینې مخکې ماته د دې نجلۍ په هکله ویلي ول چې هغه یې تر فرعون مخکې زیږولې خو ما تر هغه وخته نه ولیدلې. کله چې شهزادګۍ باکتاتون د خپلې مور د جنازې په څنګ کې زه ولیدم ویې پوښتل آیا ته سینوهه یې؟ ومې ویل هو. ویې ویل آیا تا د هغو تورپوستو د وژلو مخه نه شوه نیولی؟ ومې ویل باکتاتون
ته پوهیږي چې زه په طبس کې هیڅ نفوذ او قدرت نه لرم. په دې ښار کې قدرت د آتون د ستر کاهین آمی او د مصر د لښکرو د قمندان هورمهب په لاس کې دی. که ما د تورپوستو د وژلو مخنیوي هڅه کړې وای نو خلکو به زه هم وژلی وای. ما به هیڅ ډول تورپوستې له مرګ نه وای ژغورلي، ځکه چې خلک پوهیږي زه د فرعون ځانګړی ډاکټر یم. دوی فکر کوي ستا له مور سره یو لاس وم او ما له پخواني خدای سره دښمني لرله. شهزادګۍ زما خبره تایید کړه، بیا یې وویل دغو تورپوستو خوارانو کومه ګناه نه وه کړې، نه یې غوښتل چې کوډې وکړي او که آزاد وای نو خپلو ځنګلونو ته بتلل، هلته به یې ژوند کاوه. له دې کبله چې هغوی د ځنګل ځناورو ته ورته ول په ښار کې ژوند نشو کولی. زما مور په زور هغوی په ښار کې ساتلی ول او د دې ماڼۍ په زیرزمینۍ کې بندیان کړي ول. زه حیرانه په دې یم چې هورمهب ولې د دغو کسانو د وژلو مخه ونه نیوله. له دې وروسته چې شهزادګۍ د هورمهب د مجردۍ په هکله خبرې وکړې او ویل حیرانه یم چې هورمهب ولې واده نه کوي چې ګڼه کورنۍ جوړه کړي. ومې ویل له ما څخه دغه پوښتنه نورو کسانو هم کړې او ما هغوی ته ځواب نه دی ورکړی. خو تا ته چې هورمهب ته طبس ته راغی او لومړی ځل لپاره یې په سلطنتي ماڼۍ کې ګام کېښود، سترګې پر تا ولګېدې. کله چې هغه ستا ښایست ولید نو بلې ښځې ته یې نشو کتلی، ځکه چې بله هره ښځه ورته بدرنګه ښکارېده. له همدې امله یې تر اوسه پورې واده نه دی کړی او بلې ښځې سره یې منګی نه دی مات کړی. خو باکتاتون ته ولې مړینه کوي او ګڼ زامن نه پیدا کوي؟ آیا ته نه پوهیږي چې ونې تل ګلان او میوه نه کوي او یوه ورځ به د نیل په خړو او خټو کې ولاړې تر ټولو ښې ونې داسې شي چې میوه به نشي کولی؟ شهزادګۍ وویل سینوهه ته پوهیږي چې زما وینه سلطنتي یا له خدایانو څخه ده او د مصر تر ټولو شریف او ستر کسان زما لپاره ډیر کوچني دي چې واده ورسره وکړم. هورمهب خو پر ځای پرېږده، یوازې یو کس د دې لیاقت لري چې له ما سره واده وکړي او هغه زما ورور فرعون دی. خو فرعون له نفرتیتي سره واده کړی دی. پر دې سربیره زه په خپله هم میړنه غواړم، ځکه چې اورېدلي مې دي کله چې نارینه غواړي له ښځو سره څملي نو تاوتریخوالی کوي او له ځینو ښځو مې اورېدلي هغه خوند چې ښځې له نارینهو سره له ساتیري اخلي هغسې درواغ او لافې دي او د خوراک او څښاک تر خوند زیات نه وي. کله چې باکتاتون دغه خبرې کولې ما ورته کتل، متوجه شوم چې مخ یې سور شوی دی. ژر ساه اخلي او پوه شوم چې په باطن کې د نارینهو په اړه بل نظر لري. زه پوه شوم چې ځوانه شهزادګۍ له دې خبرو خوند اخلي، نو خپلو خبرو ته مې دوام ورکړ او ومې ویل باکتاتون هغه تاوتریخوالی چې نارینه له ښځو سره د تفریح پر وخت کوي حقیقي تاوتریخوالی نه دی، بلکې له هغوی سره د ډېرې مینې له امله کوي. ټولې ښځې دغه ډول تاوتریخوالی خوښوي، خو له دې کبله چې هورمهب تر اوسه پورې له کومې ښځې سره منګی نه دی مات کړی، ښځه کولی شي په خپله خوښه هغه وروزي، ځکه که نارینه څومره هم زړور او ځواکمن وي خو تر هغه چې له کومې ښځې سره یې منګی نه وي مات کړی له ښځو سره د ساتیري په مسله کې له یو ماشوم سره توپیر نه لري. ښځه کولی شي هغه په خپله خوښه وروزي او په خپل زړه ورسره تفریح وکړي. تا هم کولی شي زړه او ځواکمن هورمهب په خپل څنګ کې داسې نرم او ملایم کړي چې کله هغه له تا سره اوسي داسې به ښکاري لکه چې د هیلو د سینۍ په بڼکو ستا بدن موښي. باکتاتون وویل زه نه غواړم چې ته د هورمهب ستاینه وکړې، ځکه چې هغه پر خاورو زیږېدلی دی او له اصیل ذاته نه دی. د هغه له نومه مې کرکه کیږي او بله دا چې دغه ډول خبرې زما د مور د مړي پر وړاندې ښې نه دي. زړه مې غوښتل هغې ته ووایم چې تا په خپله دغه خبرې پیل کړې، مګر غوره مې وبلله چې په دې اړه هیڅ ونه وایم. له هغه وروسته مې د هغه چا په شان چې د سلطنتي ماڼۍ له حالاتو او له تیي څخه له کرکې بېخبره وي وپوښتل باکتاتون ولې د ماڼۍ کومه ښځه دلته نشته او ستا د مور په مړي نه ژاړي؟ کله چې ستا د مور مړی د مرګ د کور پر لور بیایي چې مومیایي کړي، آیا په لاره کې نوکران شته چې وژاړي، ساندې ووایي او پر سر یې ایرې باد کړي؟ خو له دې کبله چې د مور جنازه به د ژر مرګ کور ته ونه لیږدول شي نو دا ضروري ده چې یو څوک پرې وژاړي او ساندې ووایي. له دې کبله چې زه ډاکټر یم نشم ژړېدی، ځکه چې ډاکټران دومره ډېر مړي ویني چې اوښکې وچیږي او ژړا وس نه لري. له دې وروسته چې د عمر لږ موده تېره شوه له موسیقۍ او سندرو هم خوند نشي اخیستلی، ځکه هغه ډاکټر چې ټول عمر یې د مرګ له سوړوالي سره تېر کړی وي هغه تودوخه له لاسه ورکوي چې له موسیقۍ او سندرو څخه استفادې لپاره ضرور وي. بیا مې وویل ای مهربانې شهزادګۍ چې لا دې میړه نه دی خوښ کړی،
پوه شه چې ځواني د اوړي د ګرمو ورځو په شان ده، بوډاتوب د مني د نیمو تودو ورځو په شان او مرګ د ژمي د سړو ورځو په شان وي. که څوک د اوړي له تودو او ګرمو ورځو او د مني له نیمو ګرمو ورځو استفاده ونه کړي، نو کله چې د مرګ سړې شپې ورځې راورسیږي بیا ترې استفاده نشي کولی. باکتاتون وویل سینوهه د مرګ په هکله له ما سره خبرې مه کوه، ځکه چې نه غواړم د مرګ په هکله فکر وکړم. زه ځوانه یم، د ژوند له شاتو خوند اخلم او ستا په شان نشم ژړېدی، ځکه چې زه له خدایانو پیدا شوی یم او څوک چې له خدایانو پیدا شوی وي باید ونه ژاړي. پر دې سربیره به مې اوښکې د مخ سینګار پاک کړي او خراب کړي، خو باید یو څوک زما د مور پر مرګ وژاړي او همدا اوس ځم یوه ښځه دلته رالیږم چې اوښکې تویې کړي. ومې ویل باکتاتون هغه شیبه چې ما ولیدې او متوجه شوم چې ښکلې یې، داسې هیجاني شوم چې که ته یوه ځوانه ښځه هم دلته راواستوې زه به یوه شیبه دلته پاتې نشم. نو ورشه یوه بوډۍ ښځه راولېږه چې د مور لپاره دې وژاړي. باکتاتون په ټوکو وویل سینوهه ما اورېدلي چې ته پر خدایانو عقیده نه لرې، خو فکر مې نه کاوه چې مړیو ته هم احترام نه کوې. له دې کبله چې زما مور مړه شوې ده باید د هغې د جنازې په خوا کې دغه ډول خبرې ونه کړې. خو د هغې د ټوکو لهجې او هغې خوشحالۍ چې زما له خبرو څخه هغې ته پیدا شوه ما ته څرګنده شوه چې زما له خبرو یې خوند اخیستی دی. ما په قصدي توګه د فرعون خور ته دغه خبرې وکړې او یوه موخه مې درلوده. باکتاتون په ټوکو وویل سینوهه ما اورېدلي چې ته پر خدایانو عقیده نه لرې، خو فکر مې نه کوو چې مړیو ته هم احترام نه کوې. له دې کبله چې زما مور مړه شوې ده باید د هغې د جنازې په خوا کې دغه ډول خبرې ونه کړې. خو د هغې د ټوکو لهجې او هغې خوشحالۍ چې زما له خبرو څخه یې هغې ته پیدا شوې وه ما ته څرګنده کړه چې زما له خبرو یې خوند اخیستی دی. ما په قصدي توګه د فرعون خور ته دغه خبرې وکړې او یوه موخه مې درلوده. باکتاتون ولاړه او د سلطنتي ماڼۍ یوه میرمنه یې له څو سپینو او سرو ښځو سره راواستوله. په دغو میرمنو کې د پخواني فرعون نورې ښځې، د تیې د میړه ښځې، د سلطنتي ماشومانو پالونکي نوکرانې، وینځې او نورې ښځې شاملې وې. خو زیاترو سپین سرو میرمنو ځانونه ځوان ښودل او له دې کبله چې په سلطنتي ماڼۍ کې اوسېدلې هیله یې کوله چې په دې توګه به یو سړی لیونی کړي او له هغوی سره به منګی مات کړي.